بیبی جوانم بیبی جا ما خوبی شنو داشت پیدا پیشی یا الله ډوبای ډوبا یا خدایا ډوبای ډوبا چاچا به ما بیبی جیجی باندې لقیا چاچا خو تا بیره تسلی شو په زخمونو مې بالکې بدوړوه سلام کا بیبی او سلام کا دا به زموږ په قسمت دي کړو بیبي یا بچی شپېته کاله مې په دې کلي کې وشوه ما ته نه څوک په لار کې ودرېدلي او نه زما بچي چاته ودرېدلي وه وایي دا د چا خیرې وې یا بچي خلک بچي غواړي وایي چې زما نوم به روښانه کړي په ما پسې به دواګانې وکړي داسې بچي دې خدای چاله ورنه کړي چې سر ورله ټیټ کړي یا خدایا یا بچي ما خو چېرته د چا د قلفي نه خمیرم نه ده راپټه کړې نو داسې بچې څنګه راغې ما ته بیبي او سلوکا کوم ناجوله بچا داسې چلو نشي زما به بیا څه کېږي وایي ماله د کمپن غم کوي خدای دې دې بیبي مړه ستا دشمنان او سلوکا بیبي او سلوکا زه به د زرمینې کتناره له څنګه زما خلکو ته سترګې الوی څه چل شوي زه راته ووایه که نه یروره ډکې به مې ګوتې نه وې ستا د لاسه وشو ما خو پې ټول عمر دم کړې ډوډۍ خوړلې ده ستا د لاس نو ماته ووایه څه چلو شو غلی چاول ته د لږ عزت کومه دا د ګونګټانو په شانته دا په خوراکور دې مې رات دا تورې خپې دې مې رات دي چتوې ګنې جورابې دې اچولې او تېلې د جورابو راشه خو تودېږي غرقه دې کړه ګوله سیمې نه خاله ونې ګوله مه ګوله مې باره سیمه کیودا ګوله ځانله مارا څنګه څنګه بچي څنګه من بچي ته بچي ما نه دا داسې دغه کې که نه نو څه چل شوي مسلې نه خبرې نه دې کوي نه قرا جوار ګله غله راځي چې ما کور ته راوستې کور مې غرق ته اوس ما پسې څو ما پسې څو باړې رالې غرقه دې کړم غرق د دوو د ناستو دې ویسته ته په ما پسې کوته کې رالې ویم خورې دا راته ووایه د خدای مسلمان تا خو ما چې ته په زندګۍ کې ډب نه دې راکړی خو نن دې را ډب ولې راکړو دقه خو چل دی چې ډب مې نه دی درکړی نن دا ورځ نه ما کو تاسو ما والی وې دا ورځ به نه راتله نو څه چل شوی چا راباندې قرض دی زه بیا ورکړم بس قرض څومره دی داسې ورکوه دا بیا راخوړلي بیا جوړ کړی و ارام دی پې خوړل پردي وږي او ګنې دې پې جوړ د جومات نه دې پې چپړې پټې کړي ولاړو کوڅو کې به سره یو ځای ښځو ته ولاړو دا وچر په دې ګناه کې شامل دي ستا د الله نو څه چل شوي نو ما وایه ورته اوس نو کې دې وایي نو دا غوږونه سلوکه قورا هغه چا سره چې به څنګ کې ګرځېده که نه هغه خورټ دی هغه چرم چپلې دي چې د نه ویلو خبرې دي ما به دې څه چل دی د خدای مسلمانانو څه چل یې کړی دي ډبره کړې نه جیدې ټاکتولې ده او سره مټې تللې دي راشه خو تودېږي راشه خو تودېږي ویم زمین د مشرانو هغه متل وي چې څه کوي ابرېبي زما مشران د مشرانو نه بدل زده کې او د مشرانو په نقش قدم نه ځئ غر کې شه ستا د لاسه وشو ته بیا ماته متلونه کې ویم ګورې اوس پاته د خپل زړه پته ولګي ښه ما پسې لږې خنداګانې کړې وي دا دې خدای په کوکاږي
تیم غر کړی د ځان خو ته ماته ووایه که نه چې وشره خانانو زوی ته لاړ شه او شپارس یې وکړه ګوره دې کې زه نه یم هغه غولې در وډلل که نه خپل کار کوه ښه خبره واوره تیم د ځان څه غر کړی او د نازکې د تره لورې تختولې ده خو د ماما لورې ده راشه رشته ستا م لاړه اوس به یې درکړي اوس به یې درکړي چې دې دا کور ته ولې نه راځي الله وجیا د بچرته چې زه ستا دا سر په خپل لاس خاوم دې مخامخ راولي بچ بچ نه تاسو جنتي وم اوی ولا زما د اجازه چپ کړه نه په دیوال اوس خلک خبر شي انا خلک په خبرېږي ګوره ملګري دا خبره ګوره زمونږ د کوره ګوره باد ونیسي ښه نه بوځي زه دغه یم ته مې را پیولې ستا خو ګوره خوله سوری ده خلک په خبرېږي اختر پټ میړه نه دی دا په دې خلکو سره دا بدرنګه سترګې څنګه لګو زه ملک صاحب تعلیم کوم اب اوس کنټرول کیا خو چې خبر شو لکه آج اخبار ته چیزې وي ملک ته ووایه چاته ونه وی په خوله لاس کېږده او په چې وګرځئ په چپه خوله چې چرته م ګیر کو دواړه ولئ وعلیکم السلام ملک صاحب وځه دواړه یاره زه لږ وزې ته درځم مړه خیر دی زما خوري څه لانجه مانجه یې کړې ده که نه زه خو زه راځم ښه زه ډېر بلا کوم دا خو د کوره شرمېږي ته ولې دی ته غلی شه ملک نه به لاړ شي هغه سره به خبره وکړي ته ګوره په خوله لاس کېږده یا به چې سوال درته کوم د یوې په ځای دوه د دوو په ځای درې او د دریو په ځای څلور ښځې بدله وکړم خو ګوره دا شی ونه خو ډېر ځینې کې بیبي خو ډېر شرم نه ساتي وځه ماما پسې د ملک پخپو داسې دمه تېز چې دا مې سره را واره کړي ورشه یا خدایه زه به څه کوم ما خو دې ټول کلي ته قرآن مجید ختم کړی زما خو ډېر عزت وایي داسې بې شرمه ما که بیا مه پیدا کړې ربه یا الله خیر راځه خوراکۍ ډوډۍ موډۍ پرېږدوه چې هغه نشته دی زه لاړم راځه چې هغه نشته دی به زه بیا راشم راځئ نه بس چې هغه نشته بده خبره چې ورور دی نشته دی نو په دې دې څه کول ځان سروان ناست دی دړه سره چېرته راځي م نو پیل ازل داسې ډېر وخت پس هم راغلی یو زه چې ورور دی نشته دی زه ته لاړه شه دغه ته د سنټر ته او په دې څه کول په خپله به دې خوړلی هغه نو په ورور دې څه شو ټول کټ دې ونیمه کټ کې د ناستې ځای مې شته لاندې به درته کښېنم لکه د مسافر زه بس کښېنه نو دا څه کې ظالمه راته د ځان نه څه جوړ کړي ته خو ماشومه لکې او خلکه چې د تنې ته ګوري به چې دا د قرصو کالو بس څه به کېدو بیا یو خاطر چېرته خبرې م کوې لږې په وړه وړه نوړې لږ خشته په سټایل خوراک کوه ورځ په ورځ پلنې کې ظالمه دا وګوره زمونږ کټ جوړنګې دی کو په رزق باندې به خبرې نه کړې ښه دې ګنۍ نو ګناه خو وي هغه ما ته پته ده خو زه تا ته ویم دې ځان نه دې څه جوړ کړي دي ما که خوراک کم کو زما به حق د اخرۍ د ژوند اخرۍ ورځي وی راشه زما ورور ته وګوره هغه د ستا نه څونه مشر دی او ته ترې رقرې بوډا ښکارې هغوی خو د تعالی لوپر دی زه ورته یم راځه ما سره کښېنه کار روزګار کوه د دنیا پیسې به ګټي او تم مزه دا خبره خو دې به ته څه وکړه وروره تم نن راغلی چې څنګه مې غرور دی داسې مې تم ورورې لږ نصیحت ورته وکړه چې لږ کار قسم بس ما سره یې که ما سره به په پټي کې زه به ولې دیړي ورکوم د ټولو نه به له ښې پیسې زه ورکوم الله دې تا خوشحاله کړي خو کم د زما نه مني علم ولس دی د خندا کړم سنټر کې راپسې دغه چې چا کور ته ځم ورور دې څه کار کوي نو څه ورته ووایم به تم مزه سنټر ته زه به له 100,000 روپۍ میاشت در کوم او تم مزه زه به ولې نه ځمه ما خو د دنیا جنکۍ شاګردانې راوستې دي زه خو د هغوی سینیر یم اوس خو هغوی د زه کار هر یو شي څخه یم نو هغوی به بیا څه کوي دا خبرې نشته خو دې چېرته ځان سره کار کسب له روان کړه چې څه ناڅه کوي ما له دې نه روړي خپل جیب دپاره د ځان تقیدې د زما نه خلاص یو زه به د ده نه خلاص زه یې بوځم او هغه لوپر دی که نو ته ورته لږ نصیحت وکړه که نه زما په نصیحتونو باندې خو ورته زارش نه شوه زه په ځمه وختي مې بایولي کې ولیدو را روانه ما ورته لکه چېرته ځې وایي زه کار مې دی او کار روزګار یې نشته دی نو یو پوټی به د ځان سره هغه کړو ته یو ورځ راشي چې څنګه نن راغلې او اوچت کټ ته وختې پر لت دې وغځه سبا به بیا راځم انشاءالله روټۍ پسې مه راځه هغه پسې راشه هغه پسې راځم زه به روټۍ څه کوم زما شکر دی اوس هم خامباله کاله ښځه ته دا روټۍ خوره او اوبه هر یو شي مې ته دقه دې کېښورې بوتل مې راته به ته سنټر ته ځه زه سنټر ته ځم او چې هغه راشي هغه صدقه ټولې خبرې هر یو شي ځکه ښه بې غمه شه به زه پویه کړم صحیح زه بې غمه شه ستا روټۍ وخوره ښه چاته ورکوله ونه کړي بې غمه شه هسې نه ته لاړ شي کور راله داسې پرېږده تاله ترغه پکې زه سملمه ځه پکې زه سملمه
جی یو خو ما د کلي د حالاتو نه خبره وه څنګه چې دلته ګرګور زماري ما تاله درکړې ده که نه سپین خان سلام علیکم وعلیکم سلام علیکم جی ماشي خان سلام علیکم جی تاسو به خبر شوي هغه مو خبر یو ښه جي داسې کار وکړې سبا راشه ما اوس سره خبره کړې ده ښه جي یو خبره مې وره هلته به ډېر په آدابو سره خبرې کوي که هغوی یو خبره دوم کي خو ته غم هرس به نه کوې ښه جي خو دا یو خبره کوم سپین خانو او تا ته مې هم خان د پولیسو نه م ګوره بچ که ګوره مړی زغم مه د پولیس نه ګوره ډېر یارېږم ګوره یاره پولیس والو هله خبرېږي او هله به هغوی تا پسې راځي چې زما نه خبره پاتې شي زه د دې کلي مشر یم دا غم ته مه کوه خو صرف بس هلته کې به ډېرې قړتې پړتې دا به نه کوې فضل خان خبره به موږ ته پرېږدي سلطان خان شته به ما در سره خبره کړې خان چې تاسو یې که نه نو بیا موږ ته څه ضرورت دی خو تاسو لپاره موږ هم دغه غواړو چې تاسو موږ دا روغ وکړئ ښه بس زه ټیک شو زه ته ورشه ښه خو ګوره سبا چې راشي خامخا ور راشه ښه ما خبره ختمه کړې ده الله خوشحاله کړ ډېره ډېره مننه خوشحاله و آباد اوسې سلطان خان دې زه د دوست پېغمون لرم خو څه وکړم په دا کډه مې ورته په سر کوله خو دا مور یې ډېره پرېږده که نه دا خبره خو ډېره فضول ده خو بس پرېږده دا خبره سره بس کاڼې پکې ده بیبي مې زاړه داسې درد کوي که نه چې ویلی نه شم ډېر پرې خفه یم د بیبي ما داسې خفګان نه و لیدلي خدایه پاکه داسې بې ضمیره اولاد هېڅ چا له م ور مه کړي څنګه چې بیبي دې ورکړو یارباشي ډېر غلط کار وکړو السلام علیکم وځه نو وعلیکم سلام وځه چم بیدا ولې دا لیونی شو زه خپل تره له راغلم زه به تاسو کوم سړي مه راځه مونږ کار د سره مه راځه مونږ چې کله غریبانان وو که نه نو ته به دې څرکه راتلې نه شکر الحمدلله مخکې م راغلی خپل تره له راغلم قربان دا زما د کاکا ځای دی دا زما د کاکا دیره ده کاکا دې نشته کاکا دې مړ شو ځه پاسه شه د پاسه کاکا کور ته زه ښکلې په اسکو سترګو راتلی شم کوشه راشه که ته وځېږې ګورې کو تا دغه یارباشي غونډه کې شام ته خبره اورولي که نه دغه ترور لوچې ورسره تښتېدلې ده نو ګورې هغه شام کې ما مه راوله ما به نه شرمې مونږ ډېر د عزت خاوندان یو پاسه شه به په قهر د مولا اخته شي د خولې نه د باک ورکه زه خو به سره نیم تښتېدلې او چې ته ماله دا پیغور راکړې ستا لالا خو به سره وم هغه هم ستا لالا کېږي قربان لالا دې م شرم کړی دی امیر نه راله ما له بیبي داسې اهمیت نه راکړی پوهېږې او خولې د مرګ په اواز تبه شه ما ته به نېغېږي نه ته دلته دې لپاره راځې که نه چې یارباشي ډارې درخه مې راوړي دي زه به چاغه وم خدای شکل رانه ولیدي په شړک دې درخه مې پروزه شکر الحمدلله پرس مې ډک دی خدای دې د باندې هغه په کفنونو لګوي ما سره قیسې مه کوه پاسه شه تر دې نشته کور کې هغه بازار ته ځه دا زما د دعوې ځای د قربان په دعوه دا باندې راتلی شم ویم چې ته نه ځې که نه نو زه به درنه پاڅم زه رخ شه مړه ستا مخکې رخ شه الله بل دې څه ستا کار مخکې دې نشته څوک ځان دې خیرګله جوړه کړې ده خیرګل خیرمارې زما چړوشې خو داسې نو پته نه لګي چې چاته خو رښتیا څنګه مې هغه چاچي به که نه ګز جبې مخته مور ته پاسه تلې ګنې په دې مخ چې داسې نیغه داسې وانګړې مې کمه چې ته په چا باندې اورېدلې نه لږ سترګو اوږد مخکې اوږد خورې ټوله خو خره چې سپیوزه تا کره خیر پسې نور راغلی چرګړ اوس په دې خوښه شم ورګې تا ته زه دې کوډر کې دا ساختونه تعویضونه واچوم که نه ته خو لاتې چې ستا هغه ټول قام به م زما په خپو باندې پروزي چې نازکې کلم ته دې خبره اړولي زه به دې نن نه شم او شابه ځم ځه چې په دې مخه دې وینم زه په قهر اخته شي زه تا کره څه کوم خپل کاکا تپوس له راغلی وم چې بیا د کاکا تپوس مپوس رانه شي ښه ځینې بار مې ستاسې لانجه شو خبره به جاچانې نازکې ګورې زما تره لا په جون ژوندی د قربان زه د تره سر له راځم ستا کره نه راځم دغه خپل پلار خیال یې ساده شو چې تره خیال چې ته شیلاتې توبې ته لېږلې تا ما له درخه مې وګټلې چې تا کې دونه ابا راوستې ده تاسو درخه مو په ځان اوږو چوږو زه م پېژنم نه شو زه تا کره درخه مو پسې راځم شکر الحمدلله پیغله م خو په خپلو لاسو ګټلی شم بس هغه خوره او ما ته مه یادوه شابه زګینې په دې چپړې دم زه وځم ګورې شابه چې دا ما ته نیغه نیغه شي صرف گزاره که زه څو ساغه نازکه نیم ما خپل پردي او ټول قام قبیلو سو پېژندل په ما چې کومه سخت او کم تکلیف او کم درد تېر شو که نه هغه ما برداشت کو ته په چا باندې اورېدلې نه خو دا به مې زه ټول کاکا ته وایم چې کاکا زه تا که راغلم ته په سرو سترګو لېږلم الله دې خوشحاله رینګه رینګه مه کوه دا د جلاګانو خبرې نه دي ښه په دې جلاګانو ما نه شي دوکه کولی ته ما ته دوه وخت یوسه چې دا به دوکه شي ګوتو بس کم دا مازغې رانه خراب کړ خدای دې دغه څه وکړه وه وای نازکې بچي کاکا چې السلام علیکم وعلیکم سلام دا ولې جاړې کاکا چې زه ستا تپوس له درغلم ما ته مې پلار یاد شي و ما مې هغه نشته نو ستا تپوس به وکړم چې زه درغلم ما ته ناتان په کور څه مې ډېره خبره وکړسي و د کوره راوشړلم دا دومره بې غیرت دی چې په تا یې لاس اوچت کړو تېره وشړې د کوره کاکا چې ما ته سمې سپکې ډېرې خبرې مو کړې او ما له داسې پېغورونه م راکړل
راځه بچي راځه نه کاکا چې تا کره نه راځم بس راځه زما لوري راځه بس ته مې ولیده ما ته مې پلار ډېر یاد شوی ما زه کراره زه به د اوس سرمن ولاړه کړم ښه بوسوس خیر درته جوړوم زه بچي مه خفه کېږه خیر ده دا قماقل زه به له اوس ټیک کړم ورګه میډم دا دې دا کم کارونه وکړل دا به څه کېږي دې بوډۍ خو به کور په کوڅه باندې خلکو پسې خبرې کولې پلان کې داسې ډوډینګرې داسې ده اخر یې په خپل ګوګل باندې راله که نه وایي دا بوډا که زه ډېر ښه پېژنم ښه یم پردي کورونه روانو په خپل کور یې راله هغې به یم ټول کلي راله او شرمو څنګه دروند کړي دا خلک څه کوي سم یاد شو که نه ظالمې چې تو زوی لږ پوټي دغه کوه ما سره یې قسم دی د ځان ګره پیدا کړې امرور مې په کور کې نه نه خیر خیال کوه ته بس تا خو له سره خوځوه نوره خو پوهېږي که نه خوله سمه خوځه او کارونه روان کړه الله دې دوی په قهر اخته کړي دوی ته نور څوک نه یادېده نو هغه ماما یې الله تباه کړه هغه ما ته په لارو کوڅو کې ودرېږي او دې تله نو زما د ماما لورې ایله بوتله نو ځه ملک شته دې کلي کې څه چل به ولکې راځه ته یې څه کې د خپل کور آباد کړه په شلخت ولې زه ما سره د خپل کور غم دی د هغه بیروک که په هغه زه څه کوم په هغه زما پروا نشته خو ما سره د فراقور او د سان غم دی ستا خوراکور خوښ دی ډېر که نه مړې نو کله کې یو ته کله وي هغه بل مې خوښ دی کله یې خوراکور مې خوښ دی مړې دړه نو خو مې هغه خوښ دی هغه سره خو مې د برکوټوالي رشته د قراقور زما د مینې نه انکار کوي نو چې اوس مې غم نه کوي غم یې نه کوي نه زه به څه کوم خامخا ځان خو به کور آبادوم داسې پاتې شي ځکه خوراکور شو هغه نادان دی کو څه شي آباد رنګه ستا د کور په زړه پاتې نه شي نه ویلې باندې کله خو پادر ته راځه پرې نو ګورې سیده تېر سري راغلي دي که شي د خپل صحت خیال ساته بس نه چې درته وګورم مخ ته نه واړي وایي نو دغه مې ټیم دی ما سره نه هلته سنټر ته لاړ شم کو پارلر ته زما زړه نه غواړي زما زړه مزې غواړي پادله به مې خشته تیاره کړي او چې خشته رنځونه به راته واچو څه مشین وګېجي نه دی خوشحاله شي 25 लाख रुपए او یو سواره دا بر راکوي څه دې خولې ته خو دې ګوره خبره دا خولې دا سور ملک صاحب دا سورې دا نوم دا څه ته ناسم بیا دلته سره راتلی ماله چې ماله رالی دلته به خاموش کښېنې داسې کار د صوفي جانه 25 लाख روپۍ دام ډېرې زیاتې دي ځکه چې دا ډېر زیات غریبانان خلک دي په کچه کور کې اوسېږي او د هغې بدله زه خیر څه جوړ توړ وکړم خفه کېږم او دا پاتې شوه خبره د سورې نو د دوی په کور کې خو داسې څوک زنانه شته نه چې زه تاله درکړم یو صرف یو بوډۍ مورې ده نه هغه خو زه تاله په سوره کې نشم درکولی دا سورې خبرې به ترې بار کې نه دا سواره به لازمي داسې کار دی دې مرچکي ته موږ زموږ د آلاتو پته لګي خان ما ته تا بل ورځ څه ویلو داسې کار دی چې سلطان خان کومه خبره وکړه صحیح خبره وکړه وایي سواره خو چې دی یو قانوني جرم دی دا جرم د هغه مور نه دی کړی چې مو هغه کړی دی او که په داسې نو داړه خو مې وایي چې راغله دې کې دواړه وتړم او شوټ یې کړم او داسې کار دی غریبانان دي زه سلطان خان به پکې د جیبه چې څه خرچه د موږ نه کېږي هغه به پکې واچو او تاسو مشران یې ګوره دا خبره څه لوړې جوړې ته راکاږئ څه کوچنګ سلطان خان داسې کار دی دا خبره به مونږ په دې ځای ختمه کړو ځکه چې ته وایې چې یاره د ده خورۍ کې غلطۍ نه نو ستا په خورځۍ کې هم غلطۍ دي ځکه چې د یو لاسه پړق نوځي شي دا دواړه لاسونه یو ځای شي نو د دې نه به یو ټک وځي او بل دا چې دا تاسو د 100 کالو راسه په دې کلي کې اوسېږئ یو بل ډېر ښه پېژنئ نو د یو بل د عزت خیال به هم ساتئ داسې کار وکړه ته سبا راشه دې خبرې به زه خل وباسم ښه مونږ به فیصله وکړو دوی سره به خبره مو کوو تاسو ته به بیا ووایو په دویم ځل خو یې داسې خبره وکړم کوم دلته کې به مې له ګوره سر مات کړي خو سما خوځه خبره